راغلل روژه مسلمانو تیاری وکړئ دا جنتي میاشت پکې ډېر عجز وکړئ راغلل روژه الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إلى آخره رواه البخاري. ایزان خو د روزه اوله د روزه په حواله باندې به څه خبره وکړو چې روزه د اسلام د ارکانو څخه یو رکن دی. روزه د اسلام د ارکانو څخه یعنی 5 ارکان دي: لمن، زکات، روزه، حج، کلمه شریفه. ټیک سولو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، د بخاری شریف حدیث دی، بیا فرمایي چې الله فرمایي. حضرت ابو هريره وايي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، الله فرمایي. کچیر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډایرکټ یو خبره وکړه دته حدیث نبوي ویل کیږي، پیغمبر علیه السلام دا خبره کړې ده. او که پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل چې الله فرمایلی دی و دته حدیث قدسی ویل کیږي. نو دغه حدیث چې دی دا هم د الله له جانبه ویل سوی دی. د الله رسول فرمایي الله رب العزت دا خبره کړې ده. فرمایي الله رب العزت وای کل عمل ابن آدم له، هر نیک عمل چې بنده کوي دا د دی پر دې به ودته اجرونه ملاویږي، ثوابونه ملاویږي، عوضونه ملاویږي. الا الصيام، روزه چې کومه ده د الله رسول فرمایي فانه لي، دا روزه چې ده د زما دپاره ده، دا ستا دپاره نه ده. کما روزه نیولې ده د قرآن د حدیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طریقې مطابق، د الله رسول فرمایي الله فرمایي دا روزه زما ده، بس دا روزه زما دپاره ده. په دې کې هیڅ شی چې دی هغه ځایږي نه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله فرمایي وانا اجزي به، د دې جزا به زه خپله درکوم. یعنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ما ورته لمونځ وکړو، زکات ورکوو، حج کوو، تبلیغ کوو، ذکر کوو، تلاوت کوو، د دې ټولو جزا الله رب العزت د فرشتو په ذریعه بوله، په هر ذریعه چې بوله الله یې موتا ترا کوي. لیکن یوازې روزه داسې عبادت دی الله فرمایي دا زما او ستا خپله مسله ده، ما او کار سره پرېږده، په دې کې د هېڅ چا دخل چې دی هغه نشته. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هر نیک عمل چې ما او تا یې وکړو، یو په 10 الله او ما او تا ته عوضونه راکوي، یا یو په 900 الله او ما او تا ته عوضونه راکوي. لیکن روزه دا رقم نه ده. الله فرمایي هغه 10 هم نه دي، هغه 900 هم نه دي، حساب ما ته را معلوم دی چې هغه څو دي، زه به د هغه په بدله کې وتا ته څو عوضونه درکوم. نو په دې وجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هر نیک عمل دا د بني آدم، دا د انسان، دا د مسلمان خپل دی. لیکن یو روزه چې کومه ده فانه لي، دا روزه چې د اغزما د پاره ده، بس وانا اجزي به، زبد دې جزا په خپل وتا ته درکوم. نو دا جزا بیا د قیامت په ورځ معلومیږي. دا د نن خبرې، د خله خبرې، د تعداد خبرې، د حساب خبرې نه دي، بس دومره الله رب العزت و ما وتا ته خبره چې دا هغه وکړله. علما فرمایي چې د الله رب العزت روزه ولې فرمایي چې دا زما د پاره ده؟ دا ولې په دې کې بنیادی خبره ده د عزیزانو، نور ټول عبادتونه، لمنځ، زکات، حج، تبلیغ، جهاد، تلاوت، ټیک شو،
په دې باندې زه خبرېږم ته خبرېږې، زما په عبادت ته خبرېږې ستا په عبادت زه خبرېږم، بلکې ټول انسانان یو بل سره خبرېږو. لیکن واحد روزه ده چې یو الله او بنده سره خبر دي. بس واحد روزه ده، دا د عبادت دی چې یو الله او یو بنده خبر دی چې دا کوم چا روزه نیولې ده. اوس په دې کې ورته وګوره عزیزان، یو خصمت د روزې میاشت ده، موږ ټول وایي چې الحمدلله زموږ روزه ده. کني دا خبره د مابین ځواب است د روزې میاشت مابین ځواب است، هیڅ څوک پچانه دي خبر چې د جار روزه ده. صحیح سلو یو بنیادی وجه ده چې خاص د الله د رضا د پاره ده، بل هیڅ شی نه پکې ځایږي په دې خبرو کې. یو ذره گنجائش د ریا، د شهرت، د نامه، د تکبر، د هیڅ شی نه پکې ځایږي. بس د الله د پاره روزه ده، د الله د پاره. او الله فرمایي ما او کار سره پرېږده د داسې عبادت بدله زه په خپل لاس بیا وتا ته درکوم. دا یوه خبره. دویمه خبره دا د علما فرمایي وایي دا کله چې سړی روزه نیسي، دا روزه وایي استغنا ته د چی شي؟ خوراک، چشاک، له کوروالا څخه. ټیک شو؟ دا درې شیان موږ بند کو د الله د پاره د پیغمبر علی السلام پر طریقه، و دې ته روزه وایي، و دې ته عبادت وایي. او بعینه په دغه انداز باندې الله رب العزت منزه دی له خوراک څخه. الله خوراک نه کوي، الله منزه دی، پاک دی له چشاک څخه چې دی شی وچ. الله منزه دی، پاک دی له کوروالا څخه. بس بیا د موت چې روزه ونیوله بعینه دا ترتیب د چا دی؟ دا د الله دی. و دا نویم چې نعوذ بالله موږ د الله چمونه کوو. الله خو منزه دی، و ما ته الله یو سات کې د پاره دا شی را وشوي. نو ګویا دغه طرز چې کوم وصلو، دغه ترتیب چې کوم رالی، الله رب العزت د کوم شانو سم منزه و پاکولو د سات کې د پاره ما ته مول دا شان د ځان سلیری کوي. بس څنګه خبره رااله؟ خاص الله رب العزت المنځ نه کوي. ٹھیک سلو الله رب العزت زکات نستا، الله رب العزت چیش نستا، حج نستا، یو شی نستا. دا روزه چې دا روزه دا خاص الله رب العزت رب دی، خالق دی، مالک دی. و ما ته د سات کې د پاره دا شان را وشو چې دا چمته هم وک. په دې وجه الله فرمایي چې دا الا الصيام روزه فانه لي، دا زما د پاره ده، وانا اجزي به. او بل روایت کې راځي علما فرمایي چې دا روزه زما د پاره ده، جزای ز په خپل ایم. الله فرمایي، الله فرمایي جزای ز په خپل ایم، ما سوا زما د رضا څخه پر دې روزه زو بل شي ته نه درکوم، یا ته جنت درکوم، یا حر، یا غلمان، یا نه. الله فرمایي ز خپل ځان وتا درکوم. ځان سمانا زلتا سره محبت، زلتا سره مینه، زلتا سره پیار، زلتا سره تعلق، زلتا سره د رحمت لار چې دغه اختیار او مغه د معنا ده. صحیح سلو بیا فرمایي پیغمبر علیه السلام والصيام جنہ، دا روزه چې دا ډال دی. ډال په جنگو کې، په خوا جنگو کې به دا ډال شی مې او اوسه په لمانو ډرامو کې هغه جنگونه کوي، په خواني په لمانه هغه ډال داسې نیولې تور غشي مشي پراګرځي بعینی. په دغه انداز په دغه روزه باندې ما ته چشک واجزانو د جهنم ور چې دی هغه راګرځو. لوی مسله، لوی خبره د جهنم ور په ما ته دا روزه داسې و جهنم ته کوو، د جهنم سبب ځان په بچاو. دغه خو د دنیا ټولي ګناوي دي، په دغه روزه باندې ما ته ځان چین بچاو. لیکن لوی خبره چې دا هغه چشته هغه د جهنم ده، د جهنم سبب ما ته په دغه روزه باندې ځانونه بچاو. فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب. پیغمبر اسلام فرمایي که پتا سو کې د چا روزه او په کوم ورځ یو خو فحش خبرې مکوي، بے حیا خبرې مکوي، بے ځای خبرې مکوي، او خاص کر کوروالا سره چې کوم زموږ ژوند دی هغه مور سره کوه. صحیح سلو نو ولی ځکه روزه د دې شان ثبت وړي. روزه په دنیا کې ډېر شان ستا، لکه دا اوس کورونا راغلی دا، اوس کورونا چې راغلی دا موږ د ګرځ ثبت وړو، د غبار ثبت وړو، د جراثیمو ثبت وړو، ماسک می لګولې، دستانی می په لاس کړې دي، لاسونه نه ملاوو، ارسات کوي لاسونه پرینځو. ټیک شو نو د کورونا سمج بد وړو. دا رقم په دغه انداز روزه چې دا هغه د شکنځاو ثبت وړي، روزه چې دا هغه د غلط نظری ثبت وړي، روزه چې دا هغه د غلط اوریدلو ثبت وړي، روزه چې دا هغه د بد ویلو ثبت وړي. دا خو هغه شنی خبرې دي،
صحیح سلو. نو د الله رسول فرمای فلا يرفث، په کوم ورځ روزه قطعا دا مکولې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای ډیر ځله داسې انسانان ست د ورځې روزه، خو لیکن ما سوا للوجه او لتندي بل د الله په دربار کې د تیب شي نه ملويږي. ځان دې ګرد ورځ وږي کړی وو، ځان دې ګرد ورځ ترې کړی وو. نو خو په کار خدا و چې تا الله پیدا کړی وي، لیکن تاسو سترګو، غوږو، لاسو، پښو، دماغ، عقل د هیڅ شي حفاظت تا نه وکړي چې نه دی وکړي. ستا خو فکر دا دی ما دا د ماښام روزه مات وکړي، ګرد ورځ ما شی نو خوړلی. د الله رسول فرمایي هلته یې وش وتړه، سهار یې وتړه، ماښام یې رایله کړه، نو دا وش هم ګرد ورځ شی نه دی خوړلی. نو اوس دې خدای ثوابونه ورکوي یا نه ورکوي. دا زما استاد د فیسبوک خبره نه ده. فیسبوک اوس موږ خو اوس خالي بازارونو باندې کدا وای چې یار اوس په دکانداران دي هغه د شوزو سره مجلسونو بل هغه خپل چې و باسو. دا فیسبوک زه الحمدلله نه لرم، نو ډیر کم خلک یا به نه لري، یا به زموږ پنځه مشران نه لري، یا به ځوان، یا به د ډیر غریبۍ نه لري. دای نه چې دای به ډیر بزرګي انو کدی وسه هم او نه درلودای د دې روزیه ته بیا سلام دې ته بیا و ماته دوای وکوا، دته بیا و چې ماته دوای وکوا. دا اوس ګوره دا کتی فیسبوک لري د خدای د پاره بند پریږدي، دا دنده پریږدي، مخله دا موبایل ګر سره بیا به د اختر بعد سره ګورو. زما استاد دون لوی عبادت را خراب کړی دی چې په دغه عبادت و ما او تا ته جنت نه، د جنت نعمتونه نه، د مرګ اسانی نه، د قبر اسانی نه، ما او تا ته الله ملاوي دی. الله خدای د فیسبوک په خاطر به الله او ما او تا ته نصیب لاو. پر دغه روزه چې ما او تا الله په کارو ما او تا ته ملاو سوی وي، او ما او تا ته چې شیطان ملاو سلو. بس شیطان چې په ما او تا یو ور فیسبوک وګوري، باغ کې ټیک دې ته بس ما په بیان پسې ګرځي، د مولانا طارق جمیل صاحب په بیان پسې ګرځي، د چا په بیان پسې به ګرځي، نو بیا ته به سل ګناوي کوي، سل قدم به د ګناو طرف ته، یو قدم به د مولانا طارق جمیل صاحب طرف ته ورځي، بیا به تا هغه نیکی چې دغه وکړه دلته د سل ګناوي وکي. ها په فیسبوک یو داسې یو آپشن سته، یو ترتیب سته چې ته ډایرکټ پاکه تعالی بیکاره شي ګر سر راځي نه، د غیر شي راځي نه، بیا خو ډیره خبره ده، بیا خو ډیره. او فیسبوک خلک دې د پاره نه کوي چې مال دې بیکاره شي نه راځي، دې د پاره ګر څوک یې ټیک سره دا تصویرونه، دا انجونی، دا غزلی، دا موزیک، دا رقصونه، دا تصوای عذاب جاریه دی. عذاب هر چا چې پته کې غزل شعر کړي دا، هر چا چې پته کې یو رقص شعر کړي دی، هر چا چې پته کې یو پښ تصویر شعر کړي دی. ته ولته په مسجد کې ناشته او مسجد کې ناشته، دا مسجد چې هر چا جوړ کړي دی په قبر کې بیا و، په قبر کې خو به نو هغه صدقه جاریه د 24 غنټه مسلسل د دې عوضونه ورسیږي اجرونه. او دا تا چې کوم غلط شي شیر کړی دی مسلسل 24 غنټه وتا ته چی رسیږي، وتا ته د دې ګناه درسیږي، وتا ته د دې ګناه. اول ځل سالک بیان اوریدلی وو، بیا ویل به په زرو غزل دی وشان میان دغه ګر سره دنده ولا بیا مولوی سازما توبه ده زدا شام پرېږده مال بالکل توبه وباسه، کوم شي چې تا په وسه پر دی هغه بیرته ډیلیټ کا، چې در وستي وتلی دی توبه وباسه، الله سم معافي وغواړه، الله رب العزت په دغه ګناه به وتا ته نه درکړي. اوس یو شی شیر کړی هم دی او بیا ورته پام دی هم نه دی. و چې سړی را ولاړ سوی مور پارسل راخص د غنمو یا د وړو په شاعر اخص دي شاده هغه سروي دي کرا لړستي ویږي چې کوړه رالی دا پارسل بده ته چی شرپاته سوي. د ازما استاد زما پښین درس مر سبقته ناشتي او په دا روزه کې ناشتي، په عبادت کې ناشتي. د ازما استاد عبادت چې کم پارسل دی کم غونې د هغه سروي دي صحیح سلو د عبادتونو جن روان دي، ولې خدلته ګناه په پسې ده. نو لہذا د الله رسول فرمایي فلا يرفث، جنگ دا بد خبره، د شهوت خبره، خاص کر د روزي په حال کې ده پېشلمې سره در څو وخت پرې د روزه ماته پرې د خپل کور والا سره هم نه ده جایز. یو خو سپیژلي خلک دي، مشران خلک دي، په ځان باندې عبور لري، کور والا سره ناستي مجلس کوي، کله څه مطلب مجلس زیات سي پروا نه لري. بی عائشه صدیقه سره روایتونه ستا پیغمبر علیه الصلاه والسلام مجلس کوي پر روزه کې، نو بیا پښتنه وسو عائشه صدیقه سره چې نو بیا مشتوم اجازه ستا ولیا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام رقم څوک پر خپل ځان کنټرول لري یا نه لري، چې نه لري، خاص کر نوې شادي شوه چې کم ځوان دی
نو هغه څو خامخا به روزه به ماتېږي، خامخا به روزه خرابېږي، خامخا به روزه ته تاوان رسېږي. لہذا وده ته بیا اجازه چې د اغستان نه صحیح سلو، وده ته اجازه نشته چې د خپل کور والا سره هغه مجلس وکړي چې هغه مجلس په کوم وخت سړی کوي صحیح سو، عام مجلس شي، عام مجلس په خبرو کستي سره خاصه دي خوشا خبره ده کوي بشری دغه رقم ګرځي. فلا يرفث فحش خبره بنک، بے ځای خبره بنک، خاص کر غلط نظری بنک. غلط نظری نه دا زما وستا روزه خو ډیر زبردست یو شایسته چادر دی ما پرتا پر ځانه چولې دی صحیح شایسته کندارې کار چور باندې سوی شپ اعلی ستکار باندې سوی نو خو ډیر شپن کیاو او بیا ما او تا غلط نظری وکړو چې غلط نظری مې وکړه دا د روزي چې کم چادر ما او تا پر ځانه چولې دا سرویس لکه شایسته پټو چې تا پر ځانه چولې یو نو تولاړ یو ځای هغه د تناره لره ولاړی دا غره کما هنګر لره ولاړی چاله یو سکروټه راوړ ستا پټوې د سروي کی دا پټو بیا قیمت لري قیمت د 100 روپۍ پټو په 100 نارځي په 100 روپۍ نارځي صحیح سلو یا په پینه پکې لګي او هغه رقم خوان نه کوي دا ما ته چې ور غلط نظریه وکړه د ازما استاد شایسته د روزي چادر د سروي دوا وارم وکړه 200 روپۍ پکې رالو 3 وارم وکړه 300 روپۍ پکې راوړو کمی غزلی واورېدلې غزلی بل سروي پکې رالي ځا اخر به د ازما استاد روزي څه چی جوړ شي زما د روزه مثال د چادر دی د پټو دی د دې سره رغبیل جوړ شي رغبیل او پر رغبیل کې به چادر وسوي شي درې ځای رسولې نه صحیح سلو خاص کر رحمتونه خدای چې لکه دا وبر واخ دا د دې څوک رسولې سي نو لہذا د الله رسول فرمای فلا يرفث د شهوت خبره قطعا نه کوي ولا يسخط شور بنه کوي شور څه معنا ده شور دا معنا ده د الله د رسول او عادت مبارک او عزیزانو پیغمبر سم د جهاد په میدان کې په زور رغ نه درلود د جهاد میدان په زور رغ نو ته ذکر کړه ذکر به ختم کی د جهاد په میدان کې د الله رسول په زور رغ نو صحابه کرام مجاهدین په زور رغ نه کوي قطعا نه کوي دا د جهاد ادب ناری چې خلک ازمج کله خدای نه خاصه جنگ نه صحابي د الله رسول په د کافرانو سره جنگ دا ډیر لوی ادب دی او په بازار کې د الله رسول په زور ناری ژغ نه کو قرار خاموشي ازمج هغه خاطی مچلی بازار چې بول صحابي د الله رسول منع کړو دا بنک او بیا خاص کر امام ابو حنیفه صاحب فرمایي په بازار کې څوک په چا پسې د چا د خوا ژغ نه کوي شاده خوا پسې ناری کوي د شاده خوا ژغ کول د سې په حیوان پسې کوي شاده خوا ژغ کول د سړي په حیوان پسې کوي امام ابو حنیفه صاحب فرمایي ژغ مو پسې کوه یا خو پسې روان سو ورسه کني پر دغه ځای پرېږده کله بازار کې روان یو دکاندار ناری مولوی خیر چرته وګور اراسه چي تیاری بس په دغه ځای موږ به د عقل د خاط څوک خلاص بس هغه بیا موږ ماج سلو پیر کو ځان جې خلاصو په چا چې ژغ ملري سپینجر مشر لا اغا هر څوک چی ناری م پسې و امام صاحب فرمای د شاده خوا ناری وهل داسې په حیوان پسې وي حیوان کوم حیوان نو غوی به بل نو بیا بوته خنوم دا غره کم دي دا چم سړی کوي نه او خاص کر شور د الله رسول فرمای شور مکوي بیا پروزه کې شور خامخاب نقصان ته خبره دي ګټل رنځي نو چې نځي نو لہذا د الله رسول فرمای شور بنکو فان صابه احد او قاتله کچيري وسيره ولارسو روزه یو بل سړی څنګه ورته وکړه یا جنگ ورسره کوي نو پښتانه خو بیا د ماجګر مال په چمن کې موږ طالبي وو علایدا موږ طالبان خپل پاره غو دی راوتل تر دې څو جنگونه کې خو چې جنگ بو الته پرتاړه ورته ودرېدو په دا غزم شغل و ماجګري خلاصېد نو په دا غزم ښکار ورته درېدو نن څو جنگ وسو کم یو ډیر زوره ورو کم یو نو زوره ور بدا د ازمش خلق علایدا دا ویل دي چې یا روزه مې پر دماغ ډیر بوج دي بد دا کچا خبر راته وکړه په خبر دماغ یو شی په والله کس پر خدای پاک د خپل ځان مسپموا پر رسول د خپل ځان مسپموا پر روزه د خپل ځان مسپموا هیڅ څه په والله کلري د پاولي حیثیت په والله کلري د هغه عظیم رب امر درته سوي دي نو پرېږده پر دغه ځای خبره پرېږده بس نو بیا دی نه چې دا پښتون بیا واجب چم لري چې سره جنگي بس ټیک د ښکنځای سره کوي او چې درې کسان یې ونی سره جلا کوي او ووس نو دی نه ټینګیږي الکه خو چې زما راغلی قراري وسره ولاړ خالي ښکنځای مسره دا چې زره لما ونی وتاولي ټالي شروع کی ټالي دې پرچی شروع کړلې کته جنگ کوي خواول به دې کولای او چې نه کوي نو چې دا اوس ما ونی ونه ما ونی ورسره ستړي کوي چې څلو جنگ مکوي
د الله رسول فرمایي شکنځا مه کوئ چاته او که چیرې تا ته چا شکنځا وکړله یې جنګ در سره کوئ نو به ته څه چم وکړې نو به ته ورته وایې اني صائمون بس زما روزه ده زما روزه ده یار لکه کله کله موږ ته یو ځای جنګ جوړ شي پریشاني فورا یو سړی نارې کې دې سړي تازه اپریشن کړی دی دې سړي د زړه اپریشن کړی دی دې سړي د ګوډو اپریشن کړی دی دې سړي د ملا خیال ورسره کوي ا سړی په خپل نارې کې وروره زه د زړه مریض ما لاس راوړی نه ما اپریشن کړی دی زما ملا خوږي زما څنګه وایاو نو دا مستند دی دی دا چې د الله رسول فرمایي تاسو ما روزه دا چې ځان پر شاکه و د زما ملا څه حیثیت لري د الله د رسول خبرې ته د زما ګوډې څه حیثیت لري د زما زړه څه حیثیت لري زه د زړه دپاره ځان راشاته کوم زه د ګوډو دپاره ځان راشاته کوم د ملا دپاره ځان راشاته کوم چې زه ناجوړه یم لیکن د محمد رسول الله خبره راله ته بیا ځان راشاته کوم او اصل ایمان هغه دی اصل ایمان هغه دی چې د الله رسول مو ته فرمایلی دي نو به ته څه وایې اني صائم جن راشاته سه دا کله کله دا چې غیرتمند ټینګان دي نه بیا وایي یاره دا د تبلیغیانو چمونه هو زه به چاته جواب نور کوم دا د الله د رسول عمل دی دا د الله د رسول عمل دی چې تا ته چا بد وویل ته به شور ته وایه که ته وایه زه به دردله زه به دا وکړم دا کېدلی نشي صحیح سلو فرمایي والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم د الله رسول فرمایي زما دي قسم په هغه رب سره چې د چا په کنټرول قبضه کې زه یم وای لخلوف فم الصائم دغه د روزیاتي د خله بوی نه دی بوی وای اطيب عند الله من ريح المسك د الله رسول فرمای زما دی په خدای سره قسمی چې دا کم روزاتی روزه نیولی د خله کم بوی دی په ظاهر دا بد ښکاري د الله رسول فرمای و الله ته تر مشکو لا شخوند کوي اوس په دې کې دوه خبرې دي یو خبره چې دا هغه د معدې د خالي کېدو دا یو قسم بوی سړي د خولې څخه راوځي ټیک شو یو خود د سړي د خولې بیکاره بویځي دا د معدې د خالي والي د وجه د خولې بوی دغه ته الله ویلي دا نسواریان بیا وایي چې ما خولې شو ولې ده نستا خولې نه ده شو ولې صحیح سلو دغه شی چې دی هغه ستا ته به مسواک وایې یو واره به نه وایې سل واره به وایې په روزه کې به مسواک وایې په روزه کې به مسواک الموبایل چا دی وروده نو دا مسواک به وایې علما فرمایي دا ته چې مسواک وایې دا د مسواک نشته شي نه دی په خطا کې لتا تیر شو پروام نه لري روزم نه په ماتیر شي ته به مسواک وایې ډیر به وایې سار به هم وایې ماپښین به هم وایې مازګر به هم وایې ماښام به هم وایې ماخستن به هم وایې د روزمات په ټیم به هم وایې هیڅ پروان خامخا به وایې ته به خپل خلاص په ار څو خلاص پاکي هغه به نه ختميږي ادم دې سره تعلق لري او د الله رسول فرمایي الله فرمایي چې دغه به و ماته تر مشکل بیا ډیر شخوند راکړي دغه به و ماته تر مشکل ډیر خوند راکړي بیا فرمایي وای للصائم فرحتان روزاتي ته الله د دې وی روزنه ته ماته چن روزانه وي دوه خبري الله او ما ته راکړي اوله خبره د الله رسول فرمایي اذا افطر فرح في فطره اوله خبره ده د روزمات خوشالي ډیره زبردست خوشالي ده روزمات خوشالي ار څه کمزوري شي په کوړاو ډوډۍ نو څه سالري شلومبي او ډوډۍ څه سالري دا د دې ذایقه د دې خوند د دې خوشالي دا الله فرمای دا الله دم ما پتی کې یې شه ده اڅوک نه وای چې علاقه ما د روزمات سره نه لګي اڅوک نه وای نا جوړ یاغه مې یارته شي رانیز دی کني داس ډیر وخت چې وسړی مشتي پرون شي خړلې بیا فقط روز نه پړلې پرون می شي خړلې مثلا د روزي بغیر میاست راواخله سهار دي چې کړي بیا ماخستان ډوډۍ وخوري هیڅ نه ورته خوشاله بس ټیک ته ډوډۍ ده صحیح سلو په دا ګر ټیم کې یو شي نه د روزي ډیر چې والي الله رب العزت په دا ټیم کې و خوشالي چې دا هغه شي ده او دا خوشالي یو لوی فطرت چې الله رب العزت او ما ته ترا کړی دا دغه خوشالي الله فرمایي ار ورځ در باندې راولم او دا داسې خوشالي ټیم دی پر دا ټیم باندې الله فرمایي د الله رسول فرمایي لس لك انسانان جهنميان د الله د جهنم خلاص روزمات پر ټیم هر ورځ لس لك کسان الله رب العزت هغه چې جهنم باندې د جهنم مستحقین دي هغه الله د جهنم خلاصي
او د آخري روزې په ورځ د روزه مات پر ټیم الله د جهنم دون خلق خلاصي لکه په دا ټوله روزه کې چې الله خلاص کړي دي په دا ټوله. نو به ما او تام د روزه مات پر ټیم دا دعا کو چې الله مام په دې کې شمار کړي، یا الله مجرم د جهنم اخلاص کړي، یا الله مجرم د جهنم اخلاص کړي. نو د الله رسول فرمایي روزاتي ته الله رب العزت دوی خبره یو خود روزه مات پر ټیم باندې خوشاله ده چې سړی ډیر خوشاله ډیر خوان کوي ډیر زبردسته. بل و اذا لقي ربه فرح بصومه، بل چې د الله سره ملاقات کوي ډیر به خوشاله الله به ډیر در سره راضي ستاو د الله ملاقات به ډیر خوشگوار شرمنده بنه پریشان بنه غمگین بنه الله به در سره راضي الله به تا راضي کې دا دواړه دا دوی خوشالي الله فرمایي دا دی وی روزي. نور خبرو خو پرېږده چې زه ګرد ستایم الله فرمایي نور پرېږده صرف د دې یو روزه مات چې دا ته روزه ونیسې بیا روزه مات کوي دلته دوی خوشالي چې دی هغه نصیب کومه. بیا پیغمبر اسلام فرمایي یترک طعام و شراب و شهوته من اجلی، الله فرمایي وای دا روزه په دې وجه زما ده چې د خوراک چشاک شهوت زما ده و چې پرېښی دي الصيام لي وانا اجزي به، روزه زما ده پارسو نو زه به جزا ودته په خپل ورکوم. والحسنه بعشر امثالها، دا هر نیکی سبحان الله ما توای یو په لسه ده، لیکن روزه دا رقم نه ده. روزه یو په وسو یا الله فرمایي دې حساب ما ته معلوم دي زه پېژم زما کار پېژې. او بیا بل خبره ده د عزیزانو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا ته چې کله روزه چې تا ونیوله نو په کار خدا د زما فتای روزه نه ده یو په وسو سره سي یو په وسو یا یو په وسو نه یو په و عربم کې دلس یو سړی په خانقاه کې ناست پیر دی بزرگ دی الله والا دی یو سړی موقم دی په مرکز کې یو سړی په اعتکاف کې دی یو سړی په خپل کور کې دی بالکل یو زره ګناه تصور نه دی کړي ګرځ تلاوتونه کوي ټیک شو دا د هغه د پاره بیا دای ور وزنه دا په یو عربم کم ده چې بیا الله رب العزت ثواب ورکړي. مشتوي خو بس پښلمې می لوی غټه دنده ده او روزمات می ډیره غټه دنده ده په مابین کې نو بیا مشتي ګرځه آزاد یو دغه وخت دون سیزن دی د کامیابی د ګټلو د الله د راضي کېدو بیا بل دا رقم سیزن راځي نه ګرځي بالکل نه راځي. تاسو کوشش ډیر وکړئ د تلاوت دا مش ډیر ملګرو دکانونه باندې پریشان دي دیغ دي تر ولاړ ست د ورځې پر ځان 15 سپاره ضروری کا ته دی بیا دغسي او بیا د پرتا د روزه سخت دي خالي دای شي وک سار مالي یاسین جرجر وای هغه د روزي او 15 شپه ورځې بیا خلاص نه ته 15 سپاره وای په خدای قسم په خپل و په ځان پوسه چې الله رب العزت زما څنګه مدد او نصرت دي هغه پر الله زما څنګه مدد یعنی زموږ دای شش ملګری ستا د ورځې یو قران خو به خامخا ختمي سره د سبقانو د ټول خبرو یو قران به ختمي او یو به د شپې ختمي. دا عام خلک درشم دی نه چې اوس نو ډیر الله ولا خو جلا خبره ده دا تلاوت ضروري کوي نه حکومت غواړي نه سپونه غواړي نه لری کې نسته غواړي نه لاسونه پرنځنګ چې مطلب خامخا په صاحب نه لاسونه پرنځه بس په لاو داس وکړه د قران تلاوت چې زړه دی غواړي په دکان کې کوي کورته کوي دفتر کې کوي موټر کې کوي غرلت للی چې زړه کې غواړي هغه نه کوي ټیک سولو دا خبره ختمه شو. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق الزوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة. يا عمر سم فرمای چې سړی د الله په لار کې یو جوړه شي ورکی یو جوړه شي مثلا یو وش دی یو وش ورک د الله په لار کې یو آس دی یو اسپده د الله په لار کې یو سیرلې دی یو سیرلدا یا یو میژه ده یو پس دی دا رقم جوړه مثلا پس راځي یو چرګ دی یو چرګ ده صحیح سلو دا چاته ورکو د الله په لار کې دا الله رسول فرمای دا خډیر د خیر کار سو دا خډیر غټ د خیر کار سلو نو دا فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه که شي نمازو د جنت دروازه ست د خالد المانزه د پاره د هغه ځای راکېست دلته راس ومن كان من اهل الجنه جهاد دعي من باب الجهاد یو شي مجاهد وو
د جهاد د دروازې سره غور باندې راکېږي. ومن کان من اهل الصيام دعي من باب الريان، که یو سړی چې دی هغه روزه ولا د ریان دروازه چې ده هغه به د جنت ته د روزاتیان د پاره هغه ځای د لږ کېږي. ومن کان من اهل صدقه دعي من باب الصدقه، که چا صدقه کوله هغه ته به د صدقې د دروازې سره راکېږي. ابو بکر صدیق نبی علیه السلام ته وایي وقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ وليا رسول الله هر سړی ته به وروزاتي ته به د روزې د دروازې، نمازي ته به د روزې د مانځه د دروازې سره د جنت دا هغه رقم د مجاهد د تبلیغي د ګور جلا غږ کول کیږي. دا چې څوک هم سته چې د جنت ټول دروازې په دروازو سره غوړل راکېږي، دلته راسه لکه پخوا طالبي بشپو کې موږ په کابل کې ولغه کوم چوک ډوره لو بالته اسکریمانو شي په والا باندې ګردو بناریو دلته راسه ټیک سولو. دلته د جنت دروازې چې کمې دي د جنت نو خو ډېرې دروازې دي، خو یو سړی ته به د یوې دروازې سره ورځي ځکه ته ډېر غټ نمازي وې، ابل ډېر غټ زبردست روزاتي وو، ابل ډېر زبردست مجاهد وو، ټیک سو د یوې دروازې سره. ابو بکر صدیق ول یا رسول الله دا رقم څوک ستا چې د جنت د ټولو دروازو سناریو ورکول کېږي دلته راسه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم قال نعم وارجو ان تكون منهم. زما امید ده دی پاغو کې ته هم ابو بکر، زما امید ده دی پاغو کې ته هم یې. تا علماء پوښتنه وکړه په هغه کې یو ته هم یې د جنت د ټول دروازو سبا وتا ته ناره ول کېږي ابو بکر دلته راسه، صدیق دلته راسه. ولی ځکه د محمد رسول الله ډیر عظیم یار ولو. یاری په چیش کېږي، یاری په طریقو کېږي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقې خپل کا خبر اخلاص ده څوک په لولې سي و چې ابو بکر صدیق څوک په لیکړې وي څو شان الله ورکړو دا غره کم پسې ځه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم قال نعم وارجو ان تكون منهم متفق علیه. د بخاری او د مسلم حدیث دی. و خبره دغه داسې څوک هم ستا چې د ټول جنتو سو د تزاری کول کیږي. ابو بکر زما امید ده دی پاغو کې ته هم یې. په خیر عزیزانو आवाज می سم دی برابر کني سبق م ډیر وایي. خو بس الله رب العزت دا روزه زموږ د لپاره د رحمت ذریعہ وګرځي، د برکت ذریعہ وګرځي، د مغفرت ذریعہ وګرځي، د نجات ذریعہ وګرځي. دا روزه دی الله زموږ د لپاره د شرمندګۍ ذریعہ نه ګرځي، د الله د ناراضګۍ ذریعہ نه ګرځي. الله دې مشته د روزي ادب او احترام را نصیب کړي، الله دې مشته قدر را نصیب کړي. بس تر ټولو ښه خبره ده د عزیزانو پرون زموږ د جمعې بیان او استغفار ډیر وایست. الله رسول فرمایي په روزه کې لا اله الا الله ډیر وایست. الله رسول فرمایي د جنت طلبګار جوړ سي، یا الله ماته جنت راکا، دا ډیر خواستی کوي. او د جهنم څخه د خلاصون پناه غواړي، یا الله د جهنم څخه پناه غواړم، یا الله ما د جهنم څخه خلاص کې. دا څلور خبرې د الله رسول فرمایي په روزه کې ډیری کوي. او د قران تلاوت خو عزیزانو د قران تلاوت خو د شیخ صاحب رحمه الله خو ګرځه وای زموږ د کور انجونی نه دي، زموږ د کور مولانا زکریا صاحب شیخ زکریا صاحب فضایل اعمال چې چالي کړی دي. زموږ د کور و انجونی نه دي، انجونی دا د ورځې دا کور جارو کوي هم په دا جارو کې درې سپاره ویلي تلاوت کوي. زموږ د کور هر زنانه، هر کشنۍ، هر انجلۍ هغه د ورځې 25 28 ډیر سپاره دا ویلي. دا زموږ د کور معمول دی چې د چا د کور دا معمول سي پر دا کور به څو رحمتونه وي. مولانا الیاس رحمه الله دا د شیخ صاحب رحمه الله اکا هم خسري هم ولو وری ولور ورکړ بیا غو وفات شو بیا بل لور ورکړ. مولانا الیاس رحمه الله به ار ورځ کور ته مطلب هغه د خاور تیل به راغشتو چراغ به د استعمالول. نو یو ورځ تیل چې دی هغه وختي ختم سلو بیا کور ولا سپستنه وکړه. مولانا یوسف رحمه الله حیات صحابه چې چالي کړی دی ول دا نن تیل وختي ختم نسول ولا کسر نه پخلا چول ول یو نافرمانی او یو ګناه په کور کې خامخا سوي د استابه برکت رااله. هغه ولي اوله کرا مال مجد شي خو هغه منځونه کوو، هغه عبادتونه کوو، هغه ولي یو شي ستا چې پښتنه وکړه کور کې او میلمنه راغلی ولا هغه د سهار منځ نه وخت کړی ولو چې سهار منځ نه وخت کړی ولو نو قضا سوی ولو نو ورته ویل دا ستا کور لره چې شراله ایو بیا نمازي شزراله او دا د تیلو حال دی، د
دا نه چې 1 روپۍ یا نه در کوم یا دا خالد ده، نو به د ایمان څو برکت پر ما او تا پروت هغه راڅخه دي. پر ما او تا چې د الله رحمتونه ورېدل هغه څه سلو ته اندازه ولګوه، نو زما او ستا چې ګرسل منځونه ستنه نو هغه به ګرځي. چې په ګرد کال چا قرآن پاک را خستې نه تلاوت یې کړی نه یو هغه په دوړو هغه رقم سپیره پروت یا دا قرآن د قیامت پر ورځ بیا دی غواړي چې دی زما سره یاري وکړي. نو یاري خو نو پر یو شي سړی کوي نو چې د څو نن شلمه ده چې په هسپتالو کې پراته دي، شلمه ده. یعنې زما د ملګري ستا په هسپتالو کې پراته دي په بار ملکو کې، زه د ورځې یو ختم پسې کوم. ما د بخاري شریف ختم جلا پسې کړی په 4-5 ملایانو باندې، د ورځې یو ختم حافظانو باندې پسې کوم چې هغه دونه پریشان دي چې الله دا څنګه مشکل راغلی. نو دا رقم چې دا مشکل دا رقم راشي بیا نصر ټولیږي. حکومت چې دونه زارۍ کوي، ډاکټران دونه زارۍ کوي. دلته موږ د اختر غم اخیستي، د 2 روپۍ غم اخیستي، 2 روپۍ ته څه کوي؟ صحت دی خو دا هغه 3 روپۍ پیدا کوي او چې ناجوړه شوې 4 روپۍ پر بدن باندې پر صحت باندې ورکوي. نو یې ولې ورکوي؟ ولې؟ دا خو عقل نه دی. لہذا ماسک لګول ډیر ضروري دي چې کوم خلک ډیر بار ګرځي، لاسونه د چا سره ملاوي، صابون ډیر استعمالوي. په لمانځه کې ښه خبره ده، ښه خبره اوس مرته خدا وایي ولمز دي دا نږدې درېدل، اوس په تراوی کې لړسړی لري ودرېږي، ښه خبره ده، بده خبره نه ده. سره وژدې به نه چا شمولي صدال منځ کېږي کنه سې کېږي، خبرې پرېږده په دغه ځای پرېږده. او څوک چې مطلب تراوی مراوی نه ورسېږي په کور کې وکړه، یوازې وکړه فرض لمونځ په جماعت سره راسه وکړه، واسه په خپل کور کې تراوی وکړه، 2 رکعاته کوي. دا اوس یو ملګری د دوبۍ سیمې سې جو بل د نیویارک څه و ولمر 4 رکعاته په یو نیت باندې تراوی وکړلې، په یو نیت باندې 4 رکعات پروا نه لري، هیڅ پروا نه لري. د 4 رکعات نیت کوي، د 2 رکعاتو نیت کوي، په مابین کې ډېر کښېني لږ کښېني، هیڅ پروا نه لري. تا ثانیه هغه رقم وکړه. نو لہذا دا شام به وکړو. سید ان شاء الله العزیز د فیسبوک سبل ځانونه شاته کو. نور الله مهربان ذاتي دعای په ټول امت ته کو چې الله د پریشانی د پکا د يهود د پاره کوي، الله د نصاراو د پاره کوي، د دین د دشمنانو د پاره کوي، د قادیانیانو د روافضو د پاره کوي چې څوک په دین او خدای او رسول ته شکنځا کوي دا وو د پاره کوي. یا الله مؤمنان جن وساته، یا الله مؤمنان ته پر دې کې درجه ورکړي، یا الله د مؤمنانو حفاظت تو فرمایي. چې مسلمانان نه جوړ دي الله دې حفاظت تو فرمایي، الله دې صحتونه ورکړي. کوم چې جن شهیدان سوي دي الله دې هغه شهادتونه قبول کړي، الله دې مغفرت تو فرمایي، الله دې وقربانو ته صبر جمیل او نصیب کی خیر، الله دې ویل اوریدل قبول منظور وکړي، الله دې مغفرت خاتمه کوي. الحمدلله.